د غزني ښاروالۍ ریاست د ښار جوړونې او ښېرازۍ په موخه په تازه ګام کې د غزني ښار د دوو ناحیو د پلي لارو د رغولو چارې پیل کړي. د دې پروژې ارزښت 3.5 میلیون افغانۍ ښودل شوی او موخه یې د خلکو لپاره د اسانتیاو برابرول او د ښار د ښکلا زیاتول دي. د دغې پروژې د پرانیستې پر مهال د غزني ښاروالۍ رئیس مولوي محمد نبي حمزه وویل چې دغه پروژه د غزني د ښاروالۍ د پراختیایي بودیجې له لارې تمویلیږي چې تر 4,000 مترو یې اوږدوالی رسیږي. محترمه دا پروژه د پیاده رو پروژه چې د ښاروالۍ پروژه ولا او مالي لګښت یې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. دې ټوټال په دې باندې مصرف تقریبا 3.5 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي او په دې کې د اول پلان او د دویم پلان هغه پیاده روونه نیول شوي چې تر اوسه پورې جوړ شوي نه وو یا پاته وو یا کوم زیات اندازه تخریب شوي وو. د اول پلان او د دویم پلان هغه پیاده روونه چې نیول شوي دي او لګښت یې د ښاروالۍ له جاري بودیجې څخه د دې پروژې کارګر هم خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوي او له اسلامي امارت څخه د لا ډیرو پروژو د پلي کولو غوښتونکي دي. تقریبا یک هفته که من اینجا هستم ولی از کار از دیروز طالب شده ولی من خیلی خوشحالم که این کار بخشی از ما فراهم شده اینجا. خیلی از ښاروالي و از کارمندای ښاروالي از شما خبرنگارای عزیز خیلی کامل تقدیر و تشکر داریم از اینکه ما در اینجا کار میکنیم. الهو الحمد موږ ډېر کارګران شته ډېر ماهر کارګر غیر ماهر موږ فعلا کار کوو پروژې د غزنی ولایت کې د چوک پروژې هم ان شاء الله تکمیل دي کارګران به هر حال د اوس په کې افتاد موږ سره تقریبا تو 70 نفر د اوس مصروف دي کار. غزني ښاریان هم د دغه پروژې له پلي کولو خوښ دي. وایي چې د غزني ښاروالي د ښاري ښکلا او خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره باید نورې پروژې هم په کار واچوي. تطبیق پروژه های ریاست ښاروالي و مؤسسات همکارشان در ولایت غزنی خوشبختانه دو تا مفاد کلان برای مردم در ولایت غزنی داره. یکی که پروژه هایی که نمیخواره باقی مانده یا ساحاتی که نیاز به بازسازی و نوسازی داره ساخته میشه باعث زیبایی شهر میشه و از طرف دیگر زمینه کاری در این پروژه ها برای صدها نفر و صدها خانواده ایجاد میشه که ما استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که ساحات باقی مانده شهری که نیاز به بازسازی و نوسازی داره از طرف ریاست محترم ښاروالي ولایت غزنی از سوی ریاست احیا و انکشاف دولت در سطح خریجات واقع پیشرفت صورت بگیره. د یادولو ده چې سږکال د غزني ښاروالۍ له لوري 8 پروژې پلي کیږي چې د ځینو کارونه یې بشپړ او ځینو نور یې لا هم تر کار لاندې دي.